سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ډېری وخت تاسې زما له چینل څخه د زده کړې اړوند ویډیوګانې ګورئ. کله کله به داسې کوچني د ساتیري دپاره د ټایم پاسې دپاره کوچني کوچني ویډیوګانې هم درسره شریکوم. لکه نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو داسې طریقه ښیم چې څنګه موږ هغه د چا خبره تر برو ته یو څه ځان ورښکاره کړو، یا هم خبرې ورسره وکړو، یا هم څنګه ځینې خلک پر واتساپ باندې، پر فیسبوک باندې، پر نورو سټوریانو باندې، پر سټیټسو باندې شیان دروي او تاسو ته خارونه درکوي، تر برو ته خار ورکوي چې داسې او داسې مې کار سم دی. څنګه دی د دې اصل کې مقصد اصل د دې مطلب څه شی دی او څنګه موږ کولی شو داسې یو سیستم جوړ کړو. تاسې به پلی سټور ته راځئ. دلته په پلی سټور کې به پیک میسنجر ولیکئ. کله چې مو پیک میسنجر ولیکئ، دا د پیک چاټ کنورسیشن پرانک دلته په دې باندې کلیک وکړئ. دا یو کوچنی اپلیکیشن دی، سایز یې 15 MB دی. تاسې یې ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ څخه وروسته اوس یې زه درته ښیم چې څنګه خلک موږ او تاسې ملګري خطابات سي او وایي چې هاسې او داسې کارونه مې سم دي، یا زما داسې کار روان دی، یا مې داسې سیستم شروع کړی دی. نو د چا سره مې خبرې وکړې او څنګه مې ورته وویل، څه راته وویل. اوس به زه د دې ټولو حقیقت درته وښیم او تاسې هم د ملګرو سره پر دې باندې ګپ شپ جوړولی شئ. لکه دا اپلیکیشن اوس ډاونلوډېږي. اوس به یې وګورو په ډېر لنډ وخت کې. دا د اپلیکیشن پر انسټالېدو باندې دی 99% ورسېدی. دا د انسټالېږي. کله چې دا ډایرکټ انسټال شو ستاسې موبایل ته، دا د انسټال شو. اوس مازې په اوپن باندې کلیک وکړئ. کله چې په اوپن باندې کلیک وکړئ، په دغه ګاټ اټ باندې کلیک وکړئ. پیک چاټ اکسس ټو کانټاکټ الاوی کوئ. نو اوس راسئ دغه لومړی نشان چې دی دا کریټ چاټ، په دې باندې کلیک وکوئ. دلته نوم ورته انتخاب کړئ. اوس مثال د خبرې یو ملګري نوم ورته انتخاب کړی، سیلاب یا مینه، یعنې هغه څوک هر نوم چې تاسې ورته انتخاب کوئ هغه ورته انتخاب کولی شئ. په سیو باندې کلیک کوم. اوس دغه نفر دی، د دې د مسنجر په رقم ښکاري. لومړی دلته په دا اول سر کې تاسې سیټ پروفایل پکچر، هر عکس تاسې ورته انتخاب کوئ. مثال د خبرې زه دا یو عکس ورته انتخابوم. هر عکس تاسې ورته انتخاب کوئ، هر نوم چې ورته انتخاب کوئ، اوس میسج ورسره وکړئ. اوس مثال زه دا یو میسج ورته لیکم، ورته استوم یې. اوکې ډن شو. اوس دلته په دې باندې کلیک کوم، د لیږلو په اپشن باندې دی ماته وایي سینډ که ریسیو. زه وایم سینډ. اوس بل میسج لیکم. یوازې مطلب دا نه دی چې په دې رقم میسجان دي اوسي. ځینې خلکو د غټو کسانو سره، د مشهورو کسانو سره میسجان دلته لیکلي وي او بیا ایښي وي چې ما د فلاني سره خبرې وکړې او په دې طریقه مې خبرې ورسره وکړې. نو له دې څخه وروسته کله چې زه بېرته په دې کلیک کوم، په ریسیو باندې کلیک کوم. ګورئ دا اوس خاص په دې رقم باندې ښکارېږي چې مثال د خبرې دا یو نفر دی او زه په فیسبوک کې ورسره غږېدلی یم او زما سره یې په دې رقم میسجان کړي دي او بیا د دې سټیټسونه خلک جوړوي، یکشني سټوریانې جوړوي او بیا تاسو ته یې پر سوشل میډیا باندې ږدي. ډېره مننه. دا یو د ټایم پاسې لپاره، ستاسو د خوشحالي لپاره دا یو کوچنی ویډیو ما ستاسو سره جوړ کړه. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا پورې د الله په امان.